والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی چې زما نر اولاد نشتی، یعنی زوی می نشتی، نو چاره ته دا طریقه ښوولې ده یو مولوي صاحب چې ته به د پیر په ورځ روژې نیسي او 2 هفتې به دا کار کوې، نو څو روژې شو؟ 2 روژې که نه؟ حساب ته پکې ضرورت شته؟ پیر په ورځ به روژې نیسي او هره هفته به یې نیسي او 2 پیرې به یې نیسي. 2 هفتې شو نو 2 پیرې شو، نو 2 پیره به روژې نیسي. یوه. دویم، 3 شپې به تهجد کې او تهجد به هم صرف 2 رکاته کې، او د هغې نه بعد به چې کله دا 2 رکاته ختم کړي نو بیا به د سوره مریم تلاوت کړي، کاف ها یا عین صاد، دا هغه سورت تلاوت به کړي، نو دې سره به الله تعالی زوی درکړي. نو دا خبره د دې مولانا صاحب صحیح ده او که نه؟ یعنی یو نیمه خبره داسې چې سړي بلا زړه کېږي چې څه پکې ووایم یا ونه وایم، خو بعض خبره داسې سړی وایي چې دې کې ووایم څه، دې کې ویلو ته څه ضرورت؟ نه د دې خبرې سر شتي او نه یې خپې شتي. عجیبه دا ده، بار بار زه دا خبره کوم، د دې عوامو ګوره داسې مولا خوښ، لکه اوس که زما خواله یو نارینه راشي یو زنانه چې زما زوی نه کېږي، زه ورته یم دواګانې غواړه د الله، نیک عمل ډېر کوه، د قرآن تلاوت ډېر کوه، نفلي روجې نیسه، الله ته جاړه او صبر کوه، او کېدی شي دې کې خیر نه ستا دا قسمه خبرې به ورته زه وکړم، یو سټ وګرې روان به شي، نه خوشحالېږي په دې، موږ لیدلي دي پکې داسې. هلته مولوي صاحب له ورغی، مولوي صاحب ورته وویل 2 پیره به روجې ونیسې، 3 شپې به تهجد وکړې، سوره مریم به پسې وګوره، مني که نه مني؟ علما داسې دا د علم دا لوښي ډک دي د علم نه، علم یې په پوزه راوتی دی، ځکه دا مسلې بیان دې ته خوشحالي. لکه اوس دې مولوي صاحب څه وایي 2 پیره روژه نیسه، زه درته څه وایم؟ نفلي روژو له زور ډېر ورکړه، یو خو دې درته بدعت ښیي، بیا 2 پیره درته ښیي، زه درته وایم په مخ یې نیسه. دی وایي 3 شپې تهجد وکړه 2 رکاته، زه وایم هره شپه تهجد کوه او چې څومره یې کولی شي کوه، وی صرف سوره مریم وایه، زه یم د قرآن کم ځای چې دې خوښ یو چې څومره ویلی شي ووایه، زما رته غوره نه شوه؟ او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د ده د پیغمبر د طریقې خلاف ده، بدعت په دین کې نوی کار. نو دې خور ته موږ دا وایو چې داسې قسمه مولیانو نه ځان لرې ساتئ. او دوی دا دغه چې ښیي دا وظیفې دا ګوره پرې نه ښیي، دا وظیفې هسې خو نه ښیي، دا خو په دې باندې سم ماله دي. او بل ورځ مې د مولوي صاحب بیان اورېدو، نو هغه دا وایي چې زما یو شاګرد وي که ملګری وي، خو ډېر تکړه و په دې تعویذونو کې او په دې مسلو کې، صفت یې ولکه او د هغه تعویذ به د 12,000 نه 15,000 نه کم نه و. نو دا لوی تجارت دوی روان کړی، دا اوس دې زنانه ته به دا جواب ورکړی دی، خو به لازم شي شوړه اخیستې، او داسې ورته پکې بعض وایي وایي موږ سنالو، موږ سنالو، خو دا دی چې لکه څومره کار زر او خاو دغه یو دغه ډبې پروت دی، د الله په نوم پکې ور واچوي، نو هغه سوچ وکړي چې څومره کار ښه او څومره کار زر، هغه به لازم د جیب نه پیسې راوباسي. نو که ده غوښتې ته به 200 غوښتي، هغه 1500 ورکړي، ځکه چې هغه کار زر غواړي.